بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ او په دې تمه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ وي او د ژوند نه مزې اخلئ. څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږ ژبې شاعرانو نه نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي. هم په دغه سلسله کې راغلي وو. شایان باچا خواته د هغوی سره به یو څو خبرې هم کوو، شعرونه به ترې نه مورو. نو شایان باچا خپل پروګرام کې هرکلی وایم او ډېره مننه کوم چې موږ له ټایم راکړ. ډېره مننه عبدالله خان، ستاسو د ټیم یو نړۍ مننه کوم چې راغلي هغه معنی راینا او د پښتو ژبې او پښتو ادب له وخت وباسه. نو دا ډېره لویه خبره، ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. تاسو شاعري د کله نه کوئ؟ عبدالله خان زما خو تقریبا 3-4 کاله به کېږي تقریبا چې بس لګیا یو او بس تر دې دمه پورې سا خوادي خوادي کل کوو. ډېره مننه. او دې شاته وجه څه وه؟ وجه خو لکه زه کارته ووایم نو وجه دا چې لکه سړی شاعر خلک وایي الهام دی او دغه دی که نه، خو زما لږه نظریه د دې نه اخوا لږه مختلفه ده. نو زه وایم چې لکه شاعري بس احساسات دي او شاعر چې کوم دی نو هر سړی کیدی شي، خو خبره داسې ده چې لکه دا یو فن دی، شاعري یو فن دی زما په نیز باندې. نو چې بس احساسات هغه ته چې شاعرۍ ته را کنورټ کړي نو وجې میټر نه کوي. نو بس دغه هغه دی چې وجه هېڅ هم نه وه، خو بس شوق و مینه وه او دې پښتو ژبې سره خدمت ته مونږ چې کوم دی را دغه شوي وو، ملا م ورته تړلې ده او دا دې مهاله پورې لګیا یو. حاجي مینوالو کتونکو سره خپل یو کلام شریک کړ، ډېره مننه به. کلام بر سره شریک کم چې سوده ده او څه مړه مسلماني ده. سوده ده او څه مړه مسلماني ده، دا زمونږ د عجیبه مسلماني ده. او ای خمار د الفت پکې وایزه، ای خمار د الفت پکې وایزه، میکده خو ښه پوره مسلماني ده. او تا ایمان په غیر راوړې، تا ایمان په غیر راوړې د کافره، ګینستا زمانه ښه مسلماني ده. او سندره جرم قتلیام پکې روا، سندره جرم قتلیام پکې روا، په دې ښار کې ښه پخه مسلماني ده. او ځان له بیله تا له بیله ما له بیله، ځان له بیله تا له بیله ما له بیله، ګوره څه خواره وره مسلماني ده. او یار حسب ضرورت په مونږ ویشي، یار حسب ضرورت په مونږ ویشي، د مولا سره پرته مسلماني ده. او یو د زور خلاف مزاحمت شایانه، د زور خلاف مزاحمت شایانه، بل د مینې عقیده مسلماني ده. ډېره مننه. ګرانو کتونکو تاسو د شایان صاحب کلام اورېد، امید د تاسو به ډېر خوندونه مزې اخیستي. نو په دې یو کلام ونه پرېږدم، غواړم چې مینوالو سره یو بل کلام هم شریک کړئ. ډېره مننه به. کلام در سره شریکوم او هغې نه مخکې یو څو شعرونه وایم چې یاره ما خوړلې مات ته میکده کې، یاره ما خوړلې مات ته میکده کې، درهم برهم زما ذات ته میکده کې. او ستا د یاد مونځ د ساقي په امامت کې، ستا د یاد مونځ د ساقي په امامت کې، ما نن کړی باجومات ته میکده کې. او سم په لپو لپوس کوي غم غلط کړی، سم په لپو لپوس کوي غم غلط کړی، چا ویل نن خیرات ته میکده کې. او څو شعرونه نور دې ډالای وي او خصوصا دې دا دانش صاحب ته ډالای وي چې ستا د مخ سره قسم دی که جوړیږي، ستا د مخ سره قسم دی که جوړیږي، یاقوت مرجان مطلب لالونه وغیره، ستا د مخ سره قسم دی که جوړیږي، یاقوت مرجان مطلب لالونه وغیره. او که د اوښکو په جرګه کې درله درشم، که د اوښکو په جرګه کې درله درشم، ختم به نه کړې رنجشونه وغیره. او شعر و چې د ټوپکو د مرمیو په ځای یاره، د ټوپکو د مرمیو په ځای یاره، یو بل ته ورکړئ ګلابونه وغیره. او څوک یې وزغمي خو چا لره قیامت وي، څوک یې وزغمي خو چا لره قیامت وي، د چا خندا د چا نازونه وغیره.
او زه د ښکلو په سینو کې لا ژوندی یم زه د ښکلو په سینو کې لا ژوندی یم ما پسې مه کړئ ماتمونه وغیره. ډېر ښه دی. څو شعرونه نورو چې داسې بارته یو څو شعرونه ووایم چې په زړه کې د مینې عقیده راوړې ده په زړه کې د مینې عقیده راوړې ده په سترګو کې ټوله میکده راوړې ده. او وجلې دې هم دی امن پرستو هغه کس وجلې دې هم دی امن پرستو هغه کس ټوپک په ضد چې چاوم سرینده راوړې ده. او شعر پکې چې ستا ظلمونو ته پرې نه ګورم په جارې کوه ستا ظلمونو ته پرې نه ګورم په جارې کوه یوه سترګه مې بنده یو ړنده راوړې ده. ښکلی شان صنم پکې اوسېږي د مودو نه ښکلی شان صنم پکې اوسېږي د مودو نه شایان جوړې سینه کې بتکده راوړې ده. ګرانو کتونکو تاسو د شایان صاحب نه کلامونه واورېدو. امید د تاسو په ترې ډېر خوندونه مزې اخیستي. نو شایان صاحب اخره کې یو مینوالو کتونکو له څه پیغام ورکوئ؟ کتونکو له خو دا پیغام دی چې شعر و ادب سره د مینه وساتي جنګ جګړو نه نفرت وکړي او د پرمختګ په لاره باندې روان شي. یو بل نفرتونه او دا څیزونه که زموږ ترې خاورې نه ختم شو نو دا به ډېره ښه وي. او اوس د خیره سره لکه زه وینم شعور راغلی دی تعلیم راغلی دی خلک په ادب باندې مین دي او خلک په شعر باندې مین دي. نو دا ستاسو دا کمې هلې ځلې چې تاسو کوئ نو دا ډېرې د قدر وړ دي او دا کوم چې کوم دی نو پرمختګ په لاره باندې روان شوی دی. ډېره مهرباني. ډېره مننه. نو ستاسو ډېره مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړو. خپل پروګرام ختموم. در بل پروګرام پورې تاسو نه اجازت غواړم. د الله په